په افغانستان کې د غوړو جوړولو دودیزه طریقه نه برېښنا ته اړتیا لري او نه تیلو ته. د دې جواز څرخ اوښ تاووي. اوښ په دې کوچنۍ خونه کې په همدې ډول راڅرخي. د اوښ د دې زیار په نتیجه کې له کیمیاوي موادو پاک 100 په 100 کې طبیعي غوړي تولیدیږي. کیفیتش بسیار بالا است، بی ضرر است، 100% خالص خودش است، مثل ماشین واری نمیسازانه. رقم آسای اوی که گندم میکشه اونم رقم میکشه، ماشین که است میسازانه، کیفیتش دست میرن. بالاخره څاڅکي راټولیږي او په بیرلونو کې د مزارشریف په بازارونو کې پلورلو ته وړاندې کیږي. د کنځلو غوړي د افغانستان په شمالي ولایتونو کې زیات استعمالیږي. په تیره بیا په مزاري پلو کې.